سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یې. شپږیزه کرکټ لیګ نهم پړاو سیالۍ 18مه لوبه همدا اوس روانه ده چې د مس عینک لوبډلې د لوبې ټاس وګټئ. په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړه. د بوس ساتونکو لوبډلې په دغه لوبه کې ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړه چې د مس عینک لوبډلې پر وړاندې یو ستر هدف کېښوی. تر اوسه په دغه شپږیزه کرکټ لیګ کې کومې لوبډلې داسې ستر هدف نه دی ایښی، خو بوس ساتونکو لوبډلې نن د مس عینک لوبډلې پر وړاندې 204 منډې ستر هدف کېښوی. نن د بوس ساتونکو لوبډلې لپاره درویش رسولي ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړله چې د خپلې لوبډلې لپاره 80 منډې جوړې کړلې چې په توپونو کې 5 سترې شپږیزې او 4 څلوریزې شاملې وې. اوس به د مس عینک اتلان د 205 منډو هدف په تعقیب کې خپله توپونه کوي. که وګورو د مس عینک اتلان هم ښه توپونکي لري، کولی شي چې دغه هدف ترلاسه کړي. بل لوري ته که د بوس ساتونکو لوبډله وګورو، هغه ښه توپ اچوونکي هم لري، نو کولی شي چې د بوس ساتونکو لوبډله هم دغه بریا ترلاسه کړي.